اکثر سیکولران او مهددین دا سوالو کې چې ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم څه امکان لري چې نه کلنې جنۍ سره واده وکړي. دوی چې کله دا پوښتنه کوي یا دا کله دا انتقاد نیسي، دوی اوسنۍ جامعه په نظر کې نیسي، یعنی 2019 کال دا حالت، دا ژوند، دا موټر، دا هر څه نه. موږ چې کله کوم حالت باندې سوال لاندې راولو، باید موږ بیرته همغه تاریخ ته لاړ شو، همغه بیکګراوند ته لاړ شو او وګورو چې هلته کلچر څه شی و، د ودونو سیسټم څنګه و، خلکو کوم وخت کې ودونه کول، کوم وخت کې مړ کېدل، کوم وخت کې بلوغ ته رسېدل. اوس اسلام څه شی وایي؟ اسلام وایي چې کله هم یو جنۍ وجودي او ذهني تیاره وي، هغه واده کولی شي. دا شرط پوره شو. نو موږ نشو کولی چې عمر کېدو، ځکه سیرلیون کې اکثر جنیکانې په 9 کلنۍ کې بلوغ ته رسېږي په دې وخت کې، او په 13 کلنۍ کې او په 20 کلنۍ کې خلک مړ کېږي. یعنی زیات عمر سیرلیون کې ته به عام بعضې افریقن سټیټ وګوري چې ډېر عمر د خلکو 40 دی. موږ اورنټلیست چې خلک چې انتقاد نیسي، اول ترین انتقاد کوونکی په رسول الله باندې ابو لهب و. هغه دا انتقاد ونه نیوه چې تا ولې دې جنۍ سره واده کړی دی، حتی چون دا عادي مسله وه په هغه ټایم کې. خلک وخت بالغ کېدل، وخت وفات کېدل، او دا هغه ټایم جدا و. یو هم د اسلام دښمنانو، حتی ویلیام مور په 19مه پیړۍ کې دا نه دی ویلي چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عمر کې واده کړی دی. 1365 کال کې اولین اعتراض چې شروع شو یو انګلیس و چې هغه اعتراض وکړ چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې واده کړی دی او دې جنۍ سره. هغه نه مخکې یو تاریخ هم موږ لرو چې چا اعتراض کړی، ځکه دا خبره عادي وه. حتی که کلونل هیسټري ته خلک ولولي، په کلونل هیسټري کې یعنی برټش کلونل هیسټري په کامن لا هغوی اناونس کړی وه چې 12 باید د عمر وي د جنۍ. په 13مه پیړۍ یا 19مه پیړۍ د امریکا، برلین، جرمني، مختلف سټیټ د امریکا، دوی 10 کاله عمر و د جنۍ چې واده کولی شي قانوني. نن 13 دی، په 13مه پیړۍ کې 10 کاله وو. همدا اوس هم که ته چې امریکا بعض سټیټ ته وګورې، ایالاتونه وګورې، په 2020 کال کې چې اوس را روان دی، یو میاشت بعد 21مه پیړۍ، جنۍ په 12 کلنۍ کې واده کولی شي. سپیشل میریج اکټ کوم یو کې ټکساس کې کولی شي، واشنګټن کې کولی شي، او نور سټیټ کې هم څنګه 9 سټیټ دي تقریبا څومره چې جنۍ په 12 کلنۍ کې هم چند واده کولی شي. که چېرته وګورې په کرسچن هسټري کې مختلف چرچ فادرز وو چې په هغوی په 12 کلنۍ جنیکانو سره واده کړی دی، او دا ناممکنن دی. همدا اوس هم موږ رپورټ لرو چې څو کاله مخکې یو جنۍ په 8 کلنۍ کې مور شوې ده. چې ګوره د نبي علیه الصلاة والسلام په هغه وخت کې ډېر زیات دښمنانو، بالکل، او د نن سبا له زمانې نه په هغه وخت کې هم سختترین دښمنانو. بالکل. یو دښمن د نبي علیه الصلاة والسلام هم په نبي علیه السلام دا اعتراض ونه کړ چې تا ولې وړکۍ جلۍ سره واده وکړه. کړی ده، هېڅوک هم دا نشي